سلامونه ټولو ملګرو ته سلامونه کو زما چې څونه مسلمانان ملګري دي او کومه چې مشران دي زمونږ د خیبر پښتونخوا په شانګله کې چې خصوصا د وټونو په ځای کې دا کومه لانجه جوړه شو د صحیح ده چې په هغه کې ډېر ځوانان زمونږ د پارټۍ شهیدان شو صحیح ده او مخامخ بله پارټي هم ده د نواز شریف صحیح ده او په دې کې بیا نور زمونږ د آرمي ځوانان او د پولیس ځوانان دا جګړه چې دا لاول خو ټولو مسلمانانو ته زمونږ دا خواسته چې دوا وکړي چې زمونږ مسلمانان پښتانه ورونه الله د ګولۍ نه بچ وساتي دا حالات ښه نه دي او مشرانو ته هم دا خواسته چې الیکشن دې مو شي زمونږ مشران دې بدل شي خو په داسې طریقه باندې نه چې د خلکو بچي پکې مړه شي صحیح ده دا یو بچی چې دی په ده پسې وروستې غټه فیملي ده او خاندان دی نو ښه په اتفاق باندې راوځئ ورور او د دې شرپسندۍ دا کومه تشدد چې کېږي او کومه لانجې چې دي د دې مخنیوی وکړئ زما ټولو مسلمانانو ته خواست او درخواست دی چې دا اواز مخې ته ورسوئ ولې چې وروره دا حالات خو نن لکه نن الیکشن دی نن چې دا بچي مري دا د چا دي دا هغه سړي خو کور روان شو هغه سړی تباه او برباد شو نو وروره په داسې طریقه باندې کار وکړئ چې نه سیخ وسوځي او نه کباب دا پردي بچي دي که نه او د الله نه ویریږئ د انسانیت قتلیام د ووټ د الیکشن او د سیټ د اقتدار دپاره مه کوئ او د دې به هغه خلک ذمهواراني چې کومه خلک په هغه ځای کې د کرسۍ مشر جوړېدل غواړي ولې چې بدامني خوښه شیز دی په غونډ پاکستان کې الیکشن وشو ښه په خیر خیریت باندې په کم ځای کې چې بدامني راغله د هغې به حقه خلک ذمهوار او هغه علاقه به ذمهواري داسې حالات نه دي صحیح د الله په امان